د اختر په لمانځه کې قرائت اول ورځ مثلا موږ تاسو ویلو که د جمعې په سحر په لمانځه کې وو که د جمعې په لمانځه کې وو چې کوم قرائت چې د نبی اسلام نه منقول ده به ویل دیغه بهتر دی. ترک د دوام ترک کې خبره موږ تاسو کړو همیش به نه ترکه همیش به ویم نه ډیر به دغه وی چې نبی اسلام ویل دي خو کله کله به نور وی چې عقیده د لزوم را راشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د اختر په لمانځه کې د جمعې په لمانځه کې اکثره کې سبح اسم ربک الاعلى او هل اتاک حدیث الغاشیه ویل. کله به د اختر ورځ هم و د جمعې ورځ بم و دواړه به په یو ورځ په دواړو لمانځو کې یو ورځ په اختر لمانځه کې ویل بیا به د جمعې په لمانځه کې ویل. بعض خلک وی چې د اختر او د جمعې خطبه چې په یو ورځ شي اجتماع د خطبتینو چې راغلي دا ورځ شومه ده نحوست په دغه کې ایام منحوسه او د جملې نه ده وای د دغه ځای نه منع راغله چې نه بدپالۍ نشته شومتیا وی نشته. نبی علیہ السلام د جمعې په ورځ د اختر لمونځ کړی ده دواړو کې د سورتونو هم دا یو ویلي دي. نور دا خبره چې د جمعې په ورځ باندې د اختر ورځ راغله بعضې ائمه وی د اختر لمونځ د چې وکړه جمعې لمونځ بیا درنه ساقط ده د جمعې لمونځ د چې اختر لمونځ د چې وکړه جمعې لمونځ ساقط ده. دو حدیث ته معلومیږي چې نه ساقط د جمعې لمونځ واجب د هغه د اختر لمونځ بلکې بعضې سنت بولي څوک سنت څوک واجب او د جمعې لمونځ فرض په نفلو د فرضو غاړه خلاصیږي. او حضرت عثمان رضی الله عنه په دور کې د جمعې ورځ و د لوی اختر ورځ هم و چې اختر لمونځ وشو لمانځه نه بعد خطبه چې وویلې د خطبې په آخر کې اعلان وکړ کوم خلک د لرې ځایو چې راغلي د لرې ځای په خلکو باندې د جمعې لمونځ شته د اختر لمونځ شته خو په خپل شوق راځي شته خو نه په د لرې ځایو نه چې راغلي دي خوښه د دغو خلکو که پاتې کېږي د جمعې لمانځه ته انتظار کوي او که ځیم د ما اجازه ده ورته هغه دغه خلکو دپاره نه د اجازه کړی چې د جمعې لمونځ دې وکړو نو د اختر لمونځ دې چې وکړو جمعې لمونځ دې درنه لاړ ساقط شو. عطا ابن یزید دا تر فهمولې ده چې دغه دا معنا ده چې د اختر په ورځ باندې د اختر لمونځ چې وکړو په دغه ورځ د جمعې ورځ وایي جمعې لمونځ شته نه ذاتي دوی نه دا معنا نه ده دا د غلره ځای د خلکو ځکه چې پیغه کې تصریح په حوالی او خلکو راغله د چا کوم خلک د حوالی وی لري د حوالی خو نږدې کله دوه بلو لري اته ملو او هغه کلی چې د کار نه لري ویم کنکی کلی اتفاقا د موږ په مسلک باندې د جمعې مستب کې د اختر مستب کې نو هغه خلک په خپل شوق باندې راځي نو یو خلکو ته اختیار ورکړو چې لري نه راغلي د اختر ورځ د خواخه متاسه اوس دلته موږ په دغه ځای کې د لوی اختر ورځ د کوچنی اختر ورځ هم خلک فرق لري. کوچنی اختر کې موږ ته خلک دلته ډیر راځي په لوی اختر کې نسبت بیا دغه ډیر نه یو د قرباني غمی وسته چې قرباني حلالو بیا چې د جمعې ورځ هم شي نو باز ته بیا چې په توپک د مړه کړنن خو ډیر استړی دا یو طرف ته قرباني دی بل طرف ته د جمعې لمونځ پر روان ده نو ځکه چې څومره وختي کېږي نږدې پیغه جمعات کېږي ځان خلاصي. حضرت عثمان صاحب هم دغه بنیاد چې د اختر ورځ د قربانۍ دی تاسو خوخه د کڅوک ترجمه پورې انتظار کوي او کدی هم اصل در باندې واجب خونه د جمعې لمونځ د دیغه خلکو لپاره د بازار خلک چې پیغه باندې د جمعې اختر لمونځ پیغه باندې خو د جمعې لمونځ فرض ده یغه لپاره د عذر نه چې دواړه په ورځ باندې په یو لمونځ باندې د دواړو غړ خلاص شي. باب في التكبير بلا دين وبه قال حدثنا مسلم بن عمرو